خلک داسې واده ولیدل چې د واده زلمي په خپل واده کې په خپله ګډېږي. دا زمونږ زمان دي، دا زمان خو نه دي، ما ته خو ګډېدونکي ښکاري، مړ په شرمونو یې شرمونو. داسې وایه افضله خانه یار، همیشه زلمي د ډېرې خوشحالۍ نه په خپل واده کې په خپله ګډېږي. څه ووایم نو زه ورځم چې استاد راولم چې دا نکاح وتړي. د نکاح تړلو والا پوره 1 ګنټه وشوه چې راغلی. ښه راغلی دی، ښه زه یو 5 منټو کې راځم، یو سړي سره مې ضروري کار دی، بس دا دی لاړم او دا دی راغم. هلو پولیس سټیشن. زه تاسو ته د یو 2 سربازانو ګڼکپانو او غړو اطلاع درکوم. ته څوک یې او نوم دې څه دی؟ زه تاسو ته خپله نامه نشم ښولی، صرف اطلاع مې درکړه. بس ټیک ده، ته موږ ته دا ګڼکپانو هته پته او نوم وښیه. د یو نوم دی شریف ګل او د بل نوم دی ایماندار. نن د هغوی دواړو د سخي افسرا خان د ورو سره نکاح ده. بس ټیک ده، موږ امر ته ځو او دا ګڼکپان په موقع لرو. ګلڅانګه ماته قبوله ده، ګلڅانګه ماته قبوله ده. لکه هو شریف ګله د خدای نېکبخته د ګلڅانګو د قبلونو نه انکار وکړه انکار. دا ته څه کې کفر ته وځې؟ ګلڅانګه زما چل غلطه. غلط شومه که نه روغریا د مولانا صاحب، نو ته م راته دا نه وې چې ګلڅانګه نه ده زرڅانګه ده. سړیه خولینم دغه ورته او بچې مازغلې کار نه کوي، بله چنغله خو پېژنه که نه. څوک ما ته زرڅانګه قبوله ده قبوله ده قبوله ده قبوله ده قبوله ده قبوله ده. بس خلک 3 ځل قبلوي قبوله ده قبوله ده. تا خو شپږ 9 ځله ویل مازغه دې خراب دي مړه. مازغه مې نه دي خراب، پرېږدم چې نکاح لګم مضبوطه وشي، په 3 نه کېږي صحیح طریقې ته. پرېږدې چې شپږ ورته ووایو، زه ته ور جواب ورکړه، زه ته ووایه. ما خو 10 ځله ورته ووایي قبوله ده قبوله ده قبوله ده. نو تا کوم ځای دا خو چا اورېدلي نه دي. دې خو باسه نکاح مو تړلی شوه او تاسو تر اوسه پورې رانغئ. چت که که نه چت که. هلک تاسو خو ډېر لیټ شوئ جي. ښه راغئ، راځئ راځئ. یاده جان سره ته ډېر پریشان او خفه خبره ده ښکاري. خفه به نه چې ټول مال حال دغه جینکو سره لاړو، د خاوندانو یې شو سره د دې کوره. غلی شه کېده خوله دله ماتو. څه کې افضله خانه ده څه کې؟ دې پرېږه، غلطه خبره یې وکړه، ګنې کرپ سوپ به یې کړمه. یا لکه غلی شه ته مړه. هی ښه دا راته ووایه چې ته ولې خفه یې؟ اسلم خانه زه په خپلو ورو پسې خفه یم، لکه د بچو مې لویږي. مال حال دی د هغې د خاوندانو نصیب کي. زما څه دي، اخري عمر مې دی، چېرته جومات کې به کښېنم او د الله عبادت به کومه، د الله عبادت به کومه. دې شیطان ته وګوره، مونځ ورځي نه او وایي جومات کې به څه دې وې؟ خیر خو به وي که نه انسپکټر صاحب؟ تاسو څنګه راغلی؟ بغیر اجازته بغیر اطلاع؟ خیر خو دی که نه؟ خبره دا ده که نه چې اسلام درکړی دی که نه، نو بیا به مجرمان تښتېدلی دی. تاسو وی ولدار صاحب کم مجرمان کم دي؟ شریف ګل او ایماندار. او دا دواړه غله دي، ګڼکپان دي، ډاکوان دي. دا ته څه انسپکټر صاحب؟ شریف ګل او ایماندار؟ یو منټ. شریف ګل او ایماندار. السلام
علیکم جی مبارکم شه تاسو مبارک شه خدای دې وبخه خو خدای خبر بار مېلمانه راغلي دي غواړي زموږ او دې مېلمنو پورې لګوره تعلق هم زیات دی که نه موږ السلام علیکم جی السلام علیکم څنګه دې جی طبیعتونه څنګه مکه دې تانه ته مکه ولې جی خیر خدای مکه دې تانه تاسو تمام نه ویل چې دا نو سرباز دي غله دي ډاکوان دي دا دې د واده په ورځ ورپسې پولیس راغله ما هسې چغې نه والې ډېر ودې نه یېرېدم وای خدایا دا څه وشو اوکې اوکې د دې د پیشوګانو څاګانې دي دومره په اسانه نه مري او زه یې تر هغې چلته پرېږدم چې څو پورې اقبال جرم نه یې کړی څنګه حال وایې که نه جانه بابا جی الله خیر کی ماما جی څنګه بل جاړو دومره موده پس خو زموږ په کور کې خوشحالي راغلې وه او غم په غم بدله شو خدای خبر چې دا زموږ خوشحالي چا نه نظره کړه وزما خبرې روح بلا و برکت نو شکر وباسئ د غټې تبۍ نه بچ شو د ګڼ کپانو د ګڼ کپۍ نه بچ شو مال او جایداد هم بچ شو اوس زر تر زره بچو د هغه ګڼ کپانو نه طلاق والی طلاق دا څه وی کاکا جي طلاق دې واخلي زموږ دشمنان هغه زموږ خاوندان دي موږ یې نکاح کړې ښځې یو ښځې واه 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 د غلو ښځې و کمبختو غله دي ګڼ کپان دي ډاکوان دي تاسو په خبره ولې نه پوهېږئ کاکا جی تا سره څه ثبوت دی چې زموږ خاوندان غله دي ډاکوان دي تا موږ سره چا دښمني وکړه چې زموږ په خاوندانو یې دروغ الزام ولګولو و بچې پولیس والو زموږ په مخ کې وویل چې دا مغروران دي مجرمان دي مجرمان ارسلا خانه دا د پولیس بیان دی هغوی به مجرمان نه دي که نه کله چې اقبال جرم وکړي او چې جرم پې ثابت شي دا تاسو ما ته څه نېغ ګورئ موږ له پکار دي چې لاړ شو د هغې ضمانت وکړو د پولیس وینا دروغ هم کیدی شي او بیا په هغې لا یو جرم هم نه ثابت شوی کیدی شي چې هغوی دواړه بېګناه وي دا دې ډېره ښه خبره وکړه صادقوله کیدی شي چې پولیس په زبردستۍ په هغې اقبال جرم کړي زه ورځم چې د وکیل سره مشوره وکړم ټیک شوه ته پکې څه مشورې ورکې لیشتینکه نوکر یې او نوکر اوسه پلار راته مه جوړېږه کې د نوکرۍ نه به دې ډسمس کړم پوه شوې
نه کرې نه باسه خپل خیر دې غواړه ډېر ژر به خیر ته کښېنې خو یو ځل یې د شریف ګل او ایماندار خدای د تاڼې نه راخلاص کړي خیر پیدا که څه خبر یم د تاڼې نه هسپتال ته راورسېدو او اقبال جرم نه کوي خان جی اوس به بغیر د والو والوي هغه څنګه هغه داسې سپیکټر صاحب چې ما اورېدلي دي چې دې دواړه د ډولکي ډنګ ته ټینګې نه دي دې ډولکي سره د اقبال جرم څه تعلق تعلق شته که نه سپیکټر صاحب ما د دې دواړو بندوبست کړی بس ته ګوره خالي دا څه په ګډو وډو سره یې مړه یا لکه اقبال جرم کوي او که نه دا دې څه کوي یاره جی تاسو لږ ما خپل کار ته پرېږدئ نو ته څه کول غواړې پوه خو م که شیر محمده شروع شه هلکه بند که دا څه ګوره ورته یا دا څه نه بندوي نو بس دا وروځه علاقوخانه دا هسپتال دی شیر محمده بس بند که اقبال جرم کوي او که نه یاره مونږ ګڼکپان یو مونږ غلي یو مونږ قاتلان هم یو خو ورته د خدای خاطر وکړه دا ډول بیا ونه غږې خانجي ودې کته بغیر د دې نه نه کېدو زه بس تانې ته بوله او زه ډاکټره پورې ورځم مخکې جدي یار کې مخکې مکه شئ مکه شه او تاسو خاوندانو خو مونږ په شرمولو د شرمه چا سره سترګې نشو لګولې نن یې د پولیس پلوان دی د خپلو جرمونو اقبال جرم وکړو نه نو خیر هغه یې کړي څه دي هغه یې کړي څه دي مشهور ګڼکپان دي مشهور دا دروغ دی کاکا جی دا دروغ دی دا دروغ دی دا حقیقت دی دواړه غلو ټګانو ډاکوانو نه صلاحانه نه دواړه نه غلو نه ټګانو او نه ډاکوانو دواړه سیده ساده او شریف هلکانو پولیس په هغې په زور اقبال جرم کړی دی خو هغې په عدالت کې اقبال جرم نه دی کړی ځکه خو ډېر په اسانه ما د هغې ضمانت وکړو او انشاءالله سبا به هغې کور ته راځي بلکې چا چې په هغې پولیس ته مخبري کړې ده خدای دې ما په ګوتو راکړي قسم به خدای چې بس به کېده د ژوندې دننه کوم ژوندې ښه نو لکه تاسو ټولګي د وجې ټول جرمونه ومنله او که حوالدار صاحب مونږ د ډولکي ډنګ ته ټینګېدی نه شو په ایمان ته په ګډه ګډه د خپلو لاسونه سا ووتل بله خبردار حوالدار صاحب چې غټې غلاګانې هم ګوره په دې ژوند کې نه دي کړې چې که نه دا وړې وړې غلاګانې هم کړي لکه چرګې پټول چرګوټي پټول سپي تر پیشو پورې هم غلا کړې خو چې ما څومره غلا کړې ده حوالدار صاحب در باندې کړي ورته خوله در باندې بکواس کېږي دروغ وایي چې قسم ورکړه جي قسم ورکړه ما پرونی کې جي ورشي جي تاسو کې جي ما پرونی کې ما پیزا تاسو کړی دی دې خبره ته وګورئ دا تاسو ور دروغ وایي کنه وي په ایمان پرونی کې څوک پاسې دین شروعونه نو تا پکې مون څنګه کړي دروغ چنه زه خپل ځان یاد پرونی کې خو زه خو پاسې دل ما په اشاره باندې مسکول ته څه پاران دروغ وایي ته دروغ بس غلی شئ تاسو څه لګوئ چرګانو یو بل باندې ټونګې وهئ تاسو دواړه مجرمان یئ تاسو دواړه غلئ خو ستاسو جرمونه واړه دي تاسو دواړو کې به زه یو جیل ته لیږم او یو به بریکوب یو بل ته ګورئ ما تاسو دواړه وسپلو کې د ټپو مقابله کوئ چې چا وګټله او به بریکوم او چې چا بیلودله او به ډایرکټ جیل ته لیږم زه شریف ګله شروع شه یا قربان
او نری مخوکا دی خسته دنوی که خسته نوی بدی بنو که بدی بخکاری دنی او یا قربان با نه دی بس لیگا ډاډه کې جیل چلېږي आवाज نه پته لګي ولې هغه تاسو جو سوې لګي خوري کنه شي او استاد دې نه او نه دی پکې چې بالکل بیخي نه دی بیخي نه دم دی لګي او دې دان ته مې زړه کېږي واه جی دا ګورې جی دې دان ته زړه کېږي او خیال دې زم بس ودرېږه تا باندې دیم ته دا مخوکه څنګه یاده کا مخوکه خو ما چې د چرګ یاده کړې چې ستاسو خو مې نه دی یاده کړې دلته چرګه کم ده هم تاسو ما خلک شنو ستا پکې څه کار دی خو هغه کار دی او دغه مخوکه چې بس ما چرګ یاده کړ دی هسې لګیا دی دادا د سره خو به ګورم اوس ته په ستور کې ووایم یا قربان او ستا د کور او نصر نخونو د کور وي بیگانه هرما او نه هرو او د شپې مې ډېره کډیر چړلې دي واه جی او بل ځل بیا هم شي دا ګور نجيب نه یم چې اسکن بس مسخره ما خرابو زه چې بیا ته پکې سندره شه پټیک دې زته وای ځه دا چې نا پوری زلا هوري نامردا چشتا راتا ګوري بد ښکاری دا ماروره نامردا چشتا راتا ګوري پاشو ایماندارو تا ته وایي سوال کوي سم د وسکی ولي نشته په خپل وګیا ناست نه دا تاسو څه وایي ته دې ووایه استنجي موږ ستاسو تعریف کولی چې ته څنګه ښکارې مورې جي خبره دا ده که نه چې زما نه یوه په شنه جوړه کې ناست یو زما انتظار سره جوړه کې ناست دی یو انتظار به کوي هسې نه د غم نه راپسې مړه نه شي چې د خدای خاطر څه کوئ خورئ مې ما خو نه دی کړي خر خو دوک مالا خوب راتلو چې ځکه څنګه سندرې ووایي ګنې دا کوټه به د ملا ته نیسم او راځه کرم خانه راځه السلام علیکم مولدار صاحب وعلیکم سلام مولدار صاحب تاسو تاړه کې په ملزمانو سندرې وایي افرین شو په تاسو شه نه دا غواړم زه دې سره ګپ لګوم دا دواړه ډېر ساده او ډېر ټوکمار دي مولدار صاحب ما خو د دوی ضمانتنامه راوړې ده ضمانتنامې ته هېڅ حاجت نشته تاسو دې دواړه بوتلی شئ خو ستاسو د کوره یو کس د دې په سر موږ ته مخبري کړې وه موږ د کور نه مخبري او موږ هغه لمبر ټرس کوو چې په کوم لمبر موږ ته مخبري شوې ده چې کله موږ ته پته ولګېده موږ به تاسو ته اطلاع درکړو یره جی زما هم په سخي ارسلا خان باندې شک دی دا ته څه وایې ما هغه زموږ خپل سړی دی دا بد من سره بل چا کړي دي خو خیر غل رانه پټېدی نه شي ګورو به ورسره حوالدار صاحب ستاسو ډېره مهرباني راځئ لکه چې ځو یو خو ستاسو د لوډ شیډینګ د تنګ بس دا کانه دا خبرې مه کوئ ګورئ بچې دا سوچونه پرېږدئ مه کوئ سوچونه زما خبره ومنئ د دې دواړو خاوندانو نه طلاق واخلئ دې طلاق کاکا جی موږ د پښتون پلار پښتني لوریان یو مړې به شو خو د خاوندانو نه به طلاق وانخلو او بیا ماما جی د هغوی د ضمانت بندوبست وکړو لږ ساعت کې به دې کور ته راشي و زما کمکلو بچو نه د هغې ضمانت کېدی شي او نه د تاڼې نه دې کور ته راتلی شي هغې دواړه به نیغ جیل ته ځي جیل ته یې لاړ شي د هغوی دشمنان زما زړه ګوی ورکوي چې هغوی به اوس دې کور ته راځي او په ډنګ نوم به راځي لکه څنګه چې په خپل واده کې په ګډا راغلي